یو حدیث کې راځي امام نسائی رحمه الله راوړی دی او هغه روایت دی د مسلم ابن ابي بکره د ابو بکر رضی الله عنه زوی دی مسلم. هغه وی زما پلار به دا دعا د فرض مانځه نه بعد وي اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. یا الله زه تا پورې پناه نیسم د کفر نه، د غریبۍ نه او د قبر د عذاب نه. وی ما به هم بیا دا دعا وي. نو یو ورځ زما پلار زما دا دعا واورېده، ما ته وایي چې ای بونی عمن اخذت هذا، تا دا کوم ځای کې زده کړې ده؟ وی ما ورته وایي چې عنک، ستاسو نه مې زده کړې ده. نو بیا هغه راته ووایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقولهن فی دبر الصلاه، او ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي، هغه به د مانځه نه بعد دا ذکر وي. او دا حدیث دی الحمدلله سندن صحیح حدیث دی. دا روایت امام ابن حبان، امام ابن خزیمه، امام نسائی، امام حاکم نورو کتابونو کې هم شته. نو دا صحیح ذکر دی. څه دی؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. څومره ښایسته دعا او چې دا الله قبوله کړي، چې یا الله ما ساته د کفر نه او ما ساته د غریبۍ نه او ما بچ کړه د قبر د عذاب نه.